سلامونه ستړي مو شئ. پام وکړئ دې مهال مهمو خبرونو ته. ټرمپ غواړي د افغانستان ښځو او نجونو د حقونو ځانګړی استازي دنده لغوه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د حمل میاشتې په 11مه راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي اجرایي فرمان په مسوده کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په ساختار کې د پراخو بدلونونو وړاندیز کړی دی. د راپور له مخې د بدلونونو په لړ کې د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو لپاره د ځانګړي استازي دنده لغوه کول هم شامل دي. د دې دندې مسؤلیتونه به د منځني ختیځ افغانستان څانګې ته وسپارل شي. همداراز به د اقلیمي تغیراتو، ډیموکراسۍ، بشري حقونو او د کډوالۍ اړوند دفترونه هم وتړل شي. د دې بدلونونو موخه د لګښتونو کمول او د بهرنیو چارو وزارت د فعالیتونو بیا ارزول ښودل شوې ده. خو دا وړاندیز له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو یاد راپور جالي بللی، خو نیویارک ټایمز ټینګار کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا هم په دې اړه رسمي ځواب نه دی ورکړی. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت اعلان کړی دی چې تېره ورځ له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 1200 کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. له ایران څخه د تورخم او سپین بولدک له لارې او له پاکستان څخه د تورخم له لارې دا کډوال داخل شوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي دوی ته د بیا ځلې ادغام لپاره مرستې او اسانتیاوې برابروي، خو کډوال د امکاناتو د کمښت او اقتصادي ستونزو په اړه شکایتونه کړي دي. هیره دې نه وي دا چې افغان کډوال له پاکستانه په جبر ویستل کېږي. په تورخم کې د دوی لپاره ځانګړی پنډغالی جوړ شوی دی چې کډوالو ته اړین خدمات وړاندې کوي.